إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ریاض الصالحین کتاب کی زمونږ د درسونو د مبارکه سلسله روانه وه. نن به انشاءالله یو نوی موضوع، یو نوی باب شروع کوو، باب النفقة علی العیال. په بچو باندې، په خپلو ماشومانانو باندې خرچه کول، په خپل کور والو باندې خرچه کول. زمونږ معاشره دې موضوعګانو ته ډېر ضرورت لري. د معاشري اصلاح چې کېنه دا قسمه بیانونه وله پکار دي. ښځه خاوند به د یو بل سره څنګه ژوند تېروي، د پلار حقوق په بچو باندې، د مور پلار حقوق په بچو باندې، د بچو حقوق په مور پلار باندې، د خپلو خپلوانو حق، د مسلمان حق په مسلمان باندې، د باچا حق په رعیت باندې، او د عامو خلکو حق په باچا باندې. دا همې خبرې او چې دا پکې نه کور برابري او نه معاشره برابري او نه قوم برابري. چې د یو بل حق پېژنده، د یو بل سره به څه کې څه به نه کې، دا یوه اهمه خبره. زما خپل ځاني د روټیني بیان او دعوت د زمانې خوښ، دغه فائدہ ډیره نه. بس چې خلک وایي چې د جمعې خطبه وشو، نه دغه زموږ نه پکار. جمعې خطبه خو به کېږي او کېږي، خو چې د هغې د لاسه اصلاح وشي، د هغې د لاسه فایده ورسېږي مسلمانانو ته، داسې خطبه پکار ده. درس روان دی جي د قرآن وایي، درس خو به روان وي انشاءالله د قرآن د قیامته پورې، خو داسې درس قرآن پکار دی چې هغه د خلکو په دې ژوند کې انقلاب راولي. منږ چې د حدیثو درس کوو، صحیح ده، دا خو به کېږي او شویم دي او مخکې به هم کېږي، خو داسې د حدیثو درس پکار دی چې هغه د انسانانو د ژوند بدل کړي او دوی رب العالمین ته نږدې شي، د دوی اصلاح وشي. داسې درس پکار دی. تقریر وایي زه کومه، بیانونه زه کومه، زه داعي یم، زه دعوت کومه، زه تبلیغ کومه، صحیح ده، خو داسې دعوت او داسې تبلیغ او داسې بیان زموږ پکار دی چې هغه د خلکو ته فایده ورسوي، او دا خلک د بیان نه پاسې دوی ځان سره نوي معلومات ویسي، دا خلک د بیان نه پاسې دوی ته دوی غلطیانې معلومې شي، دا خلک د بیان نه پاسې دوی یو نوی ژوند شروع کړي. داسې بیان پکار دی. هغسې روټیني غونته کې چې صرف بس دا په اوږو باندې یو بوج دی او ختمول غواړي، نه دا زموږ ژوند دی. دین بیانول دا زموږ ژوند دی. خلاصون د دین نشته. په عالم، په عامي، په مشر او په کشر، په ټولو دا لازم دی چې د خپل طاقت مطابق به دین بیانوي او خلکو ته به واضح کوي. نو د دین کوم ځای کې انسان خلاصېدی شي، دا خو د همیشه لپاره زموږ کار دی. نو دا قسمه بیانونه چې هغه د معاشرې سره تعلق ساتي او د کور سره تعلق ساتي، دا ډېر ضروري دی او زموږ ته ډېر سخت ضرورت دی. په بچو باندې خرچه کول دا اهمه موضوع ده او د وخت ضرورت دی. موږ به کوشش کوو حتی الوسع چې د موضوع کې هره خبرې ته اشاره وکړو، کومې ته ضرورت دی او کومې چې اهمه ده. بچه د الله سبحانه وتعالی نعمت دی او د دې نعمت قدر د دې نعمت د قدر د هغه چا نه د بوسو کې چا سره چې نه وي، هغه به درته ووایي چې دا بچه څومره اوچت نعمت دی. چا سره چې وي هغو ته قدر نه معلوم د دې نعمت، بلکې شریعت موږ ته امر کړی دی چې تاسو بچي ډېر راوړئ. ځکه د معقل ابن یسار رضی الله عنه حدیث دی
امام ابو داود رحم الله راوړی دی وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو کس پر رسول الله بشراغ یا رسول الله اني اصبت امراه ذات حسب وجمال یا رسول الله یو زنانه مې لیدلې ده او د ځان لپاره مې خوخه کړې ده اوچت نسب لري او سم ښکلې ده نو هر سړی د غواړي چې زما کمی زنانه سره چې زه واده کوم چې هغې نسب اوچت دویم دا چې ښکلې ده د هر انسان دا غواړي چې زما ښځه ښکلې مرض پکې ویده دی یا رسول الله وانها لا تلد خو بچی نه پیدا کیږي دا مرض پکې شته افاتزوجها یا رسول الله واده سره کوم ویلا مې واده کو اگر که اوچت نسب اگر که ښکلې واده کوم ثم اتاه الثاني بمدوين بالراغ فناها رسول الله بیا منکو بدریم پر بیا را رسول الله سمته تزوج الودود الولود د دې زنانه سره واده کوي چې هغه الودود الولودي الودود محبت کوي د خاون سره دې څه واده کوي الولود چې بچی ډېر راوړي د دوه خبرې په دې کې راځم کړي چې بچی ډېر راوړي او محبت د خاون سره نه کینو مقصد پوره نشي او چې خاون سره محبت ډېر زیات کوي او بچی نه راوړي نو څه پکې د باز کسان بچی نه کی ته د دوی ماده وک قسم خوړلې دوی ماده نه کی اله کوي باز وګي ماته ویلي ته پوښتنه کوي راځي شخص ډېر زیات مهینه را په ما باندې نو صحیح ده دوی ماده خلک دې لپاره خو نه کې چې راولي سره دښمنی یا دوی ماده بالا کې چې کله هغه پتا به ټوپک راوالي او وجني بیا به دوی ماده کې دوی ماده خو دې لپاره نه الولود چې بچی ډېر راوړي د سې زنانه شریعت یې ځان لپاره وګوري بیا د فائدې د بردان سریت ساتي چې دې زنانه معلومه څنګه او د نمخ کې څنګه په طریقه بچی ډېر راوړي داغي دوه طریقې یو طریقه دا چې داغي مور او خويندې ترورياني دغه معلومات وګوري چې هغه بچی ډېر راوړي دا هم بچی ډېر راوړي او دوی مده چې خزه واده شي او به طلاق شي او مخکې بچی ډېر راوړي نو دا واضح دی چې دا بچی ډېر راوړي رسول الله فإني مكاثر بكم الامم زه دا غواړم چې زما امت ته قیامت پر ورځ ټول امتونه زیات ښکاري بلکې شریعت خو د بچو د خبرې دومره اهتمام کړی دی چې دا اولنه بچی لا شتینه او ته نیکه خزه به واده کې د نیکه به ولې واده کې ځکه چې کله ته دینداره خزه واده کړې نو دا به ستا به بچو باندې اثر کوي او دا به چې ستا بچو له تربیت ورکوي او دا غټه مدرسه ده مور د بچو لپاره غټه مدرسه ده زموږ د خلکو کې دا غلطي ده خاص کر د ځوانان د ځواني په سر راغستې نو دې ته به نه ګوري چې د جنې دیندار ده کنه خو جنې په کار ده او کډیر زیات اهتمام کوي نو د دې به کوي چې ښکلي دې ته نه ګوري چې دا دیندار ده نه ده دا کورمه دیندار ده نه ده ولې ځکه چې دا کومه ښځه چې تر ولې دا چې څنګه ده ستا بچي به داسې دا ساتل سره نو چې سړی اوس ښځه واده کې مثال او جاهلی امپړی نو دا واضح خبره چې د بچو ته تعلیم نشي ورکولی ځکه غریب له خپله څه نه ورسي نو دغه شان چې ته یو ښځه واده کې او هغه د دین نه خبره نو هغه به بچو ته څه دین وښیي یې له خپله دین نه ورسي په خپل هغه له مونږ صحیح نه ورځي هغه بچو ته څه مونږ وښیي هغه په خپل قرآن نشي ویلی بچو ته به قرآن څه وښیي هغه په خپل غریب د دین نه خبر تقوا پکې نشتی د الله نه نیریږي هغه بچو له څه تربیت وکړي وګوره شریعت وایي چې دا اولنه چې کله ته ښځه ګورې او غوره کوې نو دینداره ښځه به غوره کوي او بیا به د هغوی حقونه ادا کوي او دې بچو ته به دین ښیي د بچو ټول نه غټ حق چې دی هغه دا دی چې د هغوی د دین وښیي دا ټول نه غټ حق دی دا ډېر خلک دغه سوچ کوي چې خوراک او رزق ولا ورکمه او د انګلیس سبق په ووایم چې دې سبا لپاره په دفتر کې په کار شي ایسی وترګي ایسی غم وړی دی موږ ته د غم دا وکړه آخرت چې دالک به جنت ته کې جهنم ته وځي دا سوچ پکار دی نو د دوی یو حق دی د بچو یو حق ته بغوی باندې خرچه کوله
امام ابن المنذر رحمه الله وی واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ويسمر اهل علم چې مونږ ته یاد دي هغه ټول په دې خبره اتفاق دي على ان على المرء نفقه اولاده الاطفال. دې ټول علماء په دې خبره اتفاق دي چې په انسان باندې دا خبره لازم ده چې د خپل بچو باندې خرچه کوي کوم چې ماشومان دي الذين لا مال لهم چې دوی خپل مال نشته. ډېر عجیب خبره کوي وی ولأن ولد الانسان بعضه وهو بعض والده. دا بچی چې دی د دې انسان د دې پلار ټوکړه ده او دا پلار چې د دې بچی ټوکړه ده د یو بل نه دی. فكما يجب عليه ان ينفق على نفسه فكذلك على بعضه. نو څنګه چې د خپل ځان باندې خرچه کوي نه کوم چې د دې حصہ د هغه باندې هم خرچه کوي. لکه دې چې بزن خرچه کوي خپل ځان نه دغه بچی د دې یو حصہ ده خو جدا ده بس نه بدی حصہ باندې هم خرچه کوي. مور پلار دی ته دغه نه پیدای هغه هم ستایو حصہ ده او ته دغه یو حصہ نو د کمی حصہ چې ستای دی ته بدی باندې خرچه کوي او بدی باندې خرچه کول باسل کې دي چې لکه بزام باندې خرچه کول د بزام باندې خرچه کول چې هغه ستا د بدن یو حصہ ده نو بچو باندې خرچه کول دا لازم دي واجب دي. خو هغه بچو باندې چې هغه د مال طاقت نه غریبانانی ماشومانانی طریقې نه نو هغه باندې خرچه کول لازم دي. او چې سړی بالغ شو او شلو پنځه شو کالو د خپل مزدوریانه کې دا کې هغه مور بلر الله د مور بلر ته پوښتنه کې دا بده باندې خرچه ورنه کوله دا بس سادهګان ملاګانی ټټ شي او بدغه لوی به خرچه کوي او هغه بدغه سړی او غریب چې خپل ژوند بدای ګټور خراب کینه په کار چې سړی بوډای شي به بچي او بده باندې خرچه کوي یو بچو باندې خرچه لازمي شي چې پلار باندې وای کوي. موږ په دې خلک دي سره چې د پلار سره ورانی یا درونو سره دا بس به کېږي شي څه زموږ پلار دومره ظالم دی چې د یو رل خرچه به موږ نه کوي. ته چې ته به دې ته پرود یو په خرچه کې ته به خرچه وکا بس ته چې بالغ شي سبقونه نه باندې وي اوس د خپل مزدوریانه کې د ځوان شیر وسوم په انتظار کې دی په ما باندې خرچه نه کوي. بس ته اوس په کار چې ستفلار ګیلو کې چې دا زماره زوی ظالم دی په ما باندې خرچه نه کوي نه دی به وادمو کې بچی به می او ته به چانه ساتي ته به پلار نه ساتي چې هغه مال سره کوي بلکې پلار به تانه تم ساتي چې بچي به مال ادا کوي مال ادا کوي. نو په بچی باندې خرچه کول دا لازم دي. یو دلیل په دام دی هند رضی الله عنها د ابو سفیان خزا ابو رسول بصرالو یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحيح یا رسول الله ابو سفیان بخیل انسان دی او دومره مال هغه مال نه راکې کم ته چې زما او زما د بچو ضرورت دي او زه دغه د مال نه اخلم اته خبر نه زه دې راخلم دا کار جایز دی کنه. رسول الله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دومره تعالی چې ستاسو د بچو پوره کیږي بالمعروف د عرف مطابق کم پیسو ته ضرورت دی نه زیات ما اخلم. ګور دي چې رسول الله مغلی اجازه ورکړي ته پټه پیسې اخلم اجازه په دی ورکړي ځکه چې دا کار په ابو سفیان باندې لازم دي چې دوی به خرچه کوي نو ځکه داغه د مال نه د پیسې اغستې شي نو په سړی باندې دا لازم دي چې دی به په بچو خرچه کوي کوم بچو چې طاقت نه د مزدوري غریبانانی دا بس بچی دي چې ډیر شلوخ ته ورسي غریبانانی او ټول پلار ته پراتی وکور کی چې موږ غریبانانی او زموږ نه یو سره مزدوري کولی شي نه کوي قیامت پر هدا پلار بدنه چې مور دې ور غټي ور وړي او د ځوان شهر وکور کې پروت یو خبره ټینګړي جسه به زه غریب یم نه طاقت تشتي او زبر مزدوري وکړه نو هغه بچی چې دا وي طاقت نه واړي دي ماشومان دي یمه چې بیمار دي لوی دی خو بیمار دی غریب ځان له سړي شي ګټل یا مثال کې یو وخت کې په حالات دي سره کمزور شي او د پلار سره مال شتي د ټولي خبرې په شرط دي چې پلار سره مالي نبي او بیا خرچه کوي او کوم چې ماشومان دي ک پلار غریب دی او ک مالدار دی خو دې په بچو باندې په مور پلار باندې او په خزه باندې به خرچه کوي کله غریب دی
او کده مالدار هر څه چې کوي خو دې په مور پلار په خزه او په بچو باندې به خرچه کوي. الله په قران کې وایي الرجال قوامون على النساء، سړي زورور دي په خزو اوچت دي دغونه په درجه کې. ولی بما فضل الله بعضهم على بعض، ځکه چې الله دغه قانون دی باز خلک غوړه کړی په بازو باندې، او بما انفقوا من اموالهم، په وجه دي چې سړي خپل مالونه خرج کوي. نه دا سړی چې زورور دی په خزه درسه دلاسه د دې خرچې دلاسه نه د باز مال لوړیو جمع کوي او خرچنه کوي په خزه او وې سړي زورور دی بچا وخذ مقام او چې ستاده مقام چې دې خرچې دلاسه دي. نو پکار دا چې سړي په کور کې چې دغه د خپل بچو چې کوم ضرورت دي د خپل خزي چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي. رسول صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې خطبه کړې، په خطبه کې دا ویلو ولهن علیکم، او د خزو په تاسو باندې دا حق دی رزقهن وکسوتهن بالمعروف، هغه له خوراک څخه ورکول او هغه له کپڑا او جامه دا ورکول، دا د خزو حق دی په سړو باندې. یو عجیب حدیث دی امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه، الله سبحانه وتعالی د قیامت پر ورځ د هر انسان نه تپوس کی کوم ذمہواری د ورکړې شوی دغه مبارک د هر انسان نه تپوس کی. یوازې انسان دا نه چې بادشاہ د بده ذمہوار دی، ډیر خلک لکه صرف د بادشاہ طرف ته ذهن سي چې بادشاہ په وګو باندې غټه ذمہواری د مسلمانانو چې کوم بادشاہ خبره صحیح ده چې غټه ذمہواری ده، خو هر انسان له الله ذمہواری ورکړي ده، هر انسان نه دا غټه ذمہواری خو تاسو سره ذمہواری شته، هغه د کور ذمہواری ده، د بچو د مور بلار د خزي یو سړی عالم دی د همزي موار دی دا نو الله ته پوښ کی او دې شی بیزه. نو رسول زموږ هر سړی ته پوښ کیږي احفظ ام ضيع، دا کوم ذمہواری چې الله دل ورکړي چې دې پوره کړی دا کنه دې پوره کړی. بیا رسول سموي حتى يسأل الرجل عن اهل بيته، تر دې چې د سړی نه ته پوښ شي داغه د کور ولا مبارک، داغه د بچو مبارک، داغه د خزي مبارک او داغه د مور بلار مبارکه چې تا به دوی باندې خرچي کړي کنه وی کړي، تا د دوی ضرورت پوره کړی دی او کنه. راشه منګه څومره اورو دا مسلې چې د پلاني بچی چې نه جوړ دي او غوړ دوی نه اخلي، د پلاني خزه چې دا اغری او پکټ کې پرته نه جوړ ده د علاج نه کوي، هغه پلاني چې دا دغه جوړه جامې نشتی د زړې جامې اوستي د خاون ول جوړ نه اخلي، پلاني هغه مور پلار غریبان په کټ کې پراتري هسپتال ته تلو ارمان کې خو هسپتال ته نه وړ. لازم بل معاشري خبر نه کوم که تاسو وایي چې د زریګم د عربو قصې تاسو ته بیان هم زه تاسو له پښتنو خبرې کوم او تاسو هم خبرې دا سړی په سعودي عرب کې او بلځي کې خمس دوری کوي، خو مرز اداري چې باغ پیسو باندې اسمه کې اخلي په پیسو سره اخلي زمکه. زه خیر دی وړو ته په ټلیفون کې په ځم باندې لګي سخت تیر کې چې دغه زمکه واخلم بیا به مخې ته ګورو اج واخلې به کې 15 لک او 30 لک روپۍ بندګي بیا د ټلیفون کې دا بل اخلم یو لک صبر وکي بیا دا بل اخلم په دې کې په تابوت کې ولولېږي ویدار زه پوره سړی درغه خو نه بچی خپل ژوند تیر کی، نه خزه غریب خپل ژوند تیر کی صحیح، نه مور بلر ژوند تیر کی، نه دې خپل صحیح ژوند تیر کی، خو پیسې راوړاو په خاورو کې ورکوا، پیسې راوړاو په خاورو کې ورکوا. دا به تاسو ته فائدې مخکې ذکر کړو چې دا انسان سړی چې سړی د خاورې نه پیدا دی او دا زنانه د سړی نه پیدا ده، لکه چې حوا د آدم علیه السلام نه پیدا شي، نو دا خزه د خاون سره ډیر محبت کوي ځکه چې دغه نه پیدا شي سړی نه، او دا سړی د خاورې سره ډیر محبت کوي ځکه چې دغه نه پیدا شي. دا سړی په اسمو ډیر مین او به زمونږ د اوسه به تر سمین دي بزمه کو باندې ځان وجنی د لوګي او هر سکی، خو چې دغه ټوټه زمکه د ریزمکه د لګ راځي آتش یو ټوټه بس ابای کی دا غریب چې د قرضدار شي او اکثر لیونه شي او پته نشي چې بیماریاں به ولګي خو زمکه اخلمه الکه خزه دینه جوړه دغه علاج وکړه نه د ریزمکه غم راځي، بچی دینه جوړ دي، بچی د غریبانان صحیح کپڑے دغه نشتی، بچی صحیح خوراک نشي ګره، بچی سکولو ته نشي تل مدرسو ته نشي تل ځګیل ته پیسې غواړي دراولږي هغه بچی هغه بروري د وړوکوالي نه په پټو کې ولګي چلوي شي ناغه به ټول عمر د خیری کې چې د موږ سبق نه دی ویل، دی بخیل په سبق نه دی ویل، صد لاشه
د مال دراسه دا خبرې مونږ بلکې دې کسان مونږ ته معلوم دي چې هغه دلته خب بیغمه لګي د مزدورین کې په دې پیسې کمزې کې لګي او الته خزل خلک زکات ورکي او الته بچو له خلک زکات ورکي وکیل کې څوک زکات وایي وي دا پلاني کور ته ولېږي نه دې دومره خرچه نه کوي په بچو باندې او خاص کر دا بعض ظالمان چې د خزي سره جنگ شي لکه د خزي سره خبري واړولې جنگ شي او خزي ولې ګره پلار کا چې زه تر پلار کا یا خزي خپش ولاړ پلار کا نه پاغي کې بس قرباني بچي به قرباني دی به بیا غي سره په میاشتو رابطه نه ساتي دغه ته پوس ونه کوي نو دغه سره خو بچیم دي هغه ته پوس پکار دی کنه دا کومه طریقه شوی چې تر خي سره خبره ورانه او باغی کې دي نقصان رسی بچو ته دغه خرچې دی باندې کستا د خي سره روغ او کستا ورانه خو ست د بچو په تابانه خرچه سره د لازم دی الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی امام نووي رحمه الله اول یو درې تونه راوړي اولنې ایت دا راوړي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف یو سړی دی او د خزه طلاق کړه او بچي پیدا شي نه دی بچی له وته هغه زنانه ورکه چې کمینه پیدا شوی دی او د طلاق کړي الله وی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف دا سړی به د مور دی دا سړی به د ماشوم دی مور له خوراک ورکي پیسې به ورکي او جامه کپڑا بوله ورکي او کبل پرز اخذ وی جنازه ولته نه ورکو نبي ابو بل خزر ولي او اخذ له خرچه سو ورکي هم دا سړی ورکي دې نه دا واضح شو آیت دې په راوړې چې په سړی باندې خرچه لازم ده بل آیت راوړې لينفق ذو سعه من سعته الله یو سړی او د مال خاوند مال پراخه دي نو بس د دې پراخین دی به لګي نو سره مال ډیر ومن قدر عليه رزقه او څوک چې غریب رزق تنګي ندیتم نخلاصي ګوره فلينفق مما آتاه الله نبی دې باغ اندازه باندې خرچه کوي څومره مال چې د سره دی لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله به نفس مې دور بوجي دي څومره چتول شي بچو باندې د خرچي دا مطلب نه دی چې ځان تباہ کبه دی الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها څومره چې ستاسو طاقت کې دوه خرچه کوا خو خرچه کوا افراط او تفریط باندې کې افراط او تفریط په منځ کې وشي افراط څه ته زیاتی ته بچو له ټول له ټچ والا موبایل اغستی ظلم دي زیاته ستاسو بچو سره ټچ والا موبایل اخواږي گاونډیانو هغه بچو سره چې غریبانو سره ډوډۍ نشي چې وخوري دا کوم ځای خرچه ده بار په مخه پاپته کې او په میانش کې په مخه بچو له نی جامې جوړوا هغه له نی په زارونه اخله په مخه هغه کله کمبل او کله جیکټ او کله یو شی بل شی لګا یتیمانان او کونډې دنیا به کلی کې دا وې څوک ته پوښتنه کوي کوم ځای خرچه شو نو زیاته ونه کې حکمه بم نه کې چې هغه سره د خوراک سنشتي خزه غریبه جیدنه څه خوراک د خنه میلوي کله تودا او کله سړا او کله ګرم او کله س یو له خزه حدیث ما بیان کړو هر خزر خپل خاون په باره کې خبره کوله چې عیب بیانو چې صفت کو نو به کې ام زرع هغه زنانو چې راي خاون ډیر خو باغی به خپل خبرو کې وی زما مټي چې دغه پیړی شي دلیل په دی باندې دا چې زما مټي پیړی شي دې ته اشاره کوي چې زما خاون مال خوراک مزدار راوړي په خځوانه خرچه کول وکړي ستاسو لپاره دومره سکه او ته به خرچه نه کوي بچی دې راوړي د مور پر خدمت کوي ستاسو بچو خدمت کوي ستاسو خدمت کوي کور دل ساتي ته مسافرۍ کې 2 کال 3 کال بهر غریبان ته په انتظار نهسته او دغه نتیجه دروته چې سلور مې اشتباه بولته 2000 روپۍ لګي سلور مې اشتباه او بس ظالمان بګره سره غیله سنري مور بلار پیسې ولي او بس خبره ختمه شو او دغه چې خپل کم ضرورت دي چې هغه مور بلار ته نشي بیانول خو هغه سخرته هغه ختمه بس ته نور سو کوی او کله خزه ته وی چې بس نور سو کو نو بیا چې ته چې د هر څه پرې د منکو مستخدمت او نستاده پلار او نستاده مور او نستاده بچو ساته راشه بس
وبه ساتي هو الله لازم کې یورس د بچی در صبرې خو سالت او معلوم شي چې تسکی نو دغه خزه حقدار نه دي چې دی باندې خرچو شي دی علاج شي دی خپل خوراکونه واخلي خدا په ټولو خبرو کې دا خبره ده ساتي چې اسراف په کې نه کې نه به زیاتې کې او نه به کمې کې په دې کې یو عجیب حدیث وته وروم چې دی بچو باندې خرچه د دې د انسان ته جنت ملوي دا حدیث امام نووي رحمه الله تعالی ولا غزيته بیانو عائشه رضی الله عنها وی جاءتني مسكينه بما بس يرجع غريبه خزره تحمل ابنتين لها ناغي دلونه د ځان سره راغستي فاطعمتها 3 تمرات نمول دريك جوري ورکه کور کې برته مې ورکه دلونه دی واغره فاعطت كل واحده منهما تمره هري ما شمل يوي وكجوره وركه ورفعت الى فيها تمره لتاكلها او د دريمه کجوره راوسته بخپل خوړه فاستطعمتها ابنتها نو دي دولونو ته موږ له کجوره خپل خوړه نو دي چې د دريمه راوسته هغه خوړه خو دي موږ له کجوره فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما نو دي کجوره دوی شیکړه یو ویلو کې بری بل ورکړه نو یې ډېر تعجب کې پرې وته چې کلمه دې را کار وریدو بما رسول صلی الله علیه وسلم چې رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول دې چې ځان راغلی رسول صلی الله علیه وسلم ان الله قد اوجب لها بها ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار عائشه وې د دې د لاسو الله دغه لپاره جنت لازم کړي جهنم نه آزاد کړي ده صحیح مسلم کې دا حدیث ګوره په بچو باندې چې خرچه کې نه الله بدل جنت ترکې جهنم نه بدي ساتي دي ځکه د زنانه د سدل سره جهنم نه بچو ها د دې بچو باندې دا خرچو ګره خپل یې غریب راوسته غولې ورک نو سیده چې هغه تکلیف تیر کو سیده چې هغه باندې سخت تیر شو خو الله ولا ورکوس اولنې حدیث په دې باب کې کوم چې مؤلف رحم الله راوړل وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سم دا خبره کړی ده دینار انفقته في سبيل الله یو هغه دینار د اشرفی د جتا د الله په لار کې ولګوله و دینار انفقته في رقبه او یو هغه روپی د پیسې د جتا ولګولې د یو غلام مری وینځ دی به زیاده کړه و دینار تصدقت به على مسكين او یو هغه دینار د چې په صدقه کې د مسکین او غریب لورکو ودینار انفقته على اهلك او یو هغه دینار دی چې په هغه د خرچه کو بچا باندې خپل بچو باندې خرچه کو رسول سموي او دې ته وکړي اعظمها اجرا د ټول اقسام چې رسول سم ذکر کړو د الله په لار کې خرچه کول یعنی په مجاهدینو دی ولګو غلام دی په آزاد کو مسکین لدی ورکو او خپل بچو دی ولګو په دې ټولو کې زیاد اجر ولا دینار هغه دی الذي انفقته على اهلك کوم چې له بچو باندې لګورای صحیح مسلم کې دا حدیث دی بچو باندې خرچه کوه بغیر د زیاتیو د کمینه د خبرو غره بار بار کوم او بغیر د دین چې ته نور حقونه مو د باز کسان بچو باندې ټیټ خرچه کې خدایي دراسه هر څه پرې خو دي نه په مسکین باندې خرچه شتي نه په مجاهد خرچه شتي نه په یتیم خرچه شتي نه په کونډي خرچه شتي نه د الله په دین خرچه شتي هیڅ هم نشته خو څوک چې دین هغه څوک دی هغه دغه بچی کته او بچی بره دا هغه بچو د لاسه هغه دین د ټول پرې خو دی هغه هر څه پرې خو دی دا انسان د جزئیاتې کوي په بچو باندې خرچو کوي ټول غوړه خرچه ده خو چې راغینه لاودي طاقت کیږي نو پر نور مسلمانانو باندې خرچو کوي الله په دین هم خرچه کوي دغه بعد حدیث ته وعن ابي عبد الله ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله ثوبان رضي الله عنه ما رسول الله وريدلي افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله د دینار چې انسان خرچ کوي د پیسې خرچ کوي غوړه پیسې هغه دی رسول الله وی کمی پیسې چې د خرچ کوي علی عیاله بخپل بچو باندې د غوړه پیسې و دینار ينفقه على دابته في سبيل الله
ایو سړی پیسې خرچه کوي په هغه سورلۍ باندې کومه چې ځان سره روانه کړي د جهاد لپاره د غوره خرچه ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله او د الله بلار کې خپل ملګرو باندې خرچه کوي د ټول نوچته خرچه رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې د دې کې رسول سموي وي غوره خرچي درې دي کمی په بچو باندې په سورلۍ باندې الله بلار کې په ملګرو باندې د الله بلار کې د اوچته خرچي چې انسان کوي دا غیر باندې حدیث وعن ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة ده رسول صلى الله عليه وسلم بيبير ام سلمة ده رسول صلى الله عليه وسلم بيبير ده ډېر دیندار زنانه او دومره اوچته زنانه او دومره اوچته عقل ولا چې رسول صلی الله علیه وسلم بدین رايو مغسته وي تسوي دې مسله کې ام سلمة کله چې حدیبیه دې موقع باندې رسول الله صحابه کرامو ته امر وکړو چې تاسو د ساروی چې کوم تاسو د مدینې نه راوستي دا حلال کړئ او سرونه وخره خو عمره شوی ده کنه دی شوی عمره خو نه شوی کنه دنه کافرانو منکو مشرکین منکو نو بس د باز مسلمانانو په غوسه کې ما غشان ناست چې موږ عمره نه کړی او رسول الله متسوي ولا ساروی حلال کړئ دا سرونه وخره هغه ناست رسول الله دې څخه غوسه خیمه ته ورغلته ام سلمة ته یا رسول الله زه دې مشوره درک هغه ته څه وی ته دې کار وکړه بهر وزت کم سروي چې ستاسو ته د حلال کا او به د خپل وخت لري کا د ټول بساب نقشه قدم روان شي او کدي چې ته دوی په انتظار کینې خبره به وبد شي رسول الله ته خپل سروي حلال کو او به نه ای आवाज کوي زمانه وخت لري کا صحابه کرام ټول پاسې سروي حلال کو وخت لري کو اما شروع له چا ورکړه د ام سلمة رضی الله عنها ورکړه دوه چې د زنانه دا غزرانو چې د خپل خاون ابو سلمة رضی الله عنه د یوزه هجرتونم کړی دي حبشه ته او مدینه او سخت تکلیفونو ته الله بلار کې ملو شي ابه د وحود په موقع باندې د دې خاون ابو سلمة رضی الله عنه چې کله jihad لاله نه باغی کې سخت زخمی شو چې دغه د لاسه بیا وفات شو د هجرې په څلورم کال باندې هغه وفات شو نو د ډیره خپو رسول صلی الله علیه وسلم ته رسول سموره چې کور ته ورغنه ابو سلمة رضی الله عنه مړ پروت استرګې کولا و رسول الله استرګې پټک او دوی اللهم اغفر لابي سلمة یا الله ابو سلمة مبخ نو خزه خپو لازم په دې او په دې خاون بس چې الله بلار کې دوی په شریک د سختي تیری کړی رسول الله هغه ته د دعا وته خو چې یا الله مال اجر راکې په دې مصیبت کې او سچې مانه غستې دي دا غینه مال غوړ راکې نو مسلم یا رسول الله او د ابو سلمة نو وسو غوړی دنه وسو غوړ نشته چې مال به الله غراکې رسول الله ته ته دعا خو وکړه هغه باندې عمل وکړه بیا به ابو بکر صدیق او عمر دنه او چې صحابه تل واغې وزواد نه کو او وخت چې لو چته زنانه منګه واده کو نه چې چا په نصیب شي هغه خوش قسمت انسان نبی ابو رسول سموره او رسول صلی الله علیه وسلم د رضان د بار وخت دغه دعا برکت چې یا الله سجری زمانه غسی غنه غوړه راکی یا الله سجری زمانه غسی غنه غوړه راکی الله ولا رسول صلی الله علیه وسلم ورکو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا غزان له سیرت ام سلمة رضی الله عنها وی قلت یا رسول الله هل لي اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم یا رسول الله دې ابو سلمة د بچی چې ساتمه هغه خو بچی باندې شو او زه په دوی باندې د خرچي کوم په دې کې اجر شته ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هم بني یا رسول الله پر خو دې خو نشم چې دي سي وځي زما بچی رسول الله ته نعم ولنا اجر بغشتي لك اجر ما انفقت عليهم تجسم خرچي په دې مشوره وکړه له اجر درک متفق عليه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې کله چې موږ ته دا احساس وشو
او د دې خبرې معلومات مونږ ته وشي چې د بچو باندې خرچه کې بدی کې اجر دی نبی او مونږ کې تیزی پیدا شي لکه دا ډیر عوام په ځل کې دا خبره ده لکه خځو ته ټلیفون کو چې پلان نه جوړ دی دوی ولا راوړ دی بربادي وي بي عزت به کیو سم بغوسه یو بیا بلار شي د شلره دوی براوړي ابو کور کو سم بغوسه به دی وزاري تاسو قیامت پورې خانه شو یو بیخ بنیاد ووت به چې د بار تر اوسي یو غریب ولا مخ لراش وي ما ډوډۍ نه خوړلې د پینځره لغله ورکی لس یا شل ورکی او څو خوشاله چې نن ما صدقه وکړه ورته د پته نشي چې شربت او دوی روړ دم د نن صدقه وکړه او کوم ته پته ولګي د خبره مونږ ته احساس وې چې کومه خرچه چې مونږ په دې بچو باندې کوو په دې خزه په دې مور باندې کوو دم صدقه ده نبی مونږ کې تیزی پیدا شي لکه چې سړی دغه کور خرچ ډیره زغه ته چې زیره دې سره پر د خوشحالي خبره د څومره پیسې چې ته خرچه کې د ستاده پر غوړي لیکل کېږي د قیامت پر ورځ الله دې اجر درکړي تعالی زه خو دې نه چې خبره ته خرچه کړه خبره ختم شو دا بس خلک بدی ګول ډیر بخل کوي دغه د سوچ دي چې لکه د خرچه کوم دا بسیل لوش نه نه ختمي یو خو به اجر دی او کله اجر به کې نوي نه الته دې بچونه دې خزینه دې مور بلان ته فائدہ ده پته حق دی ته لازم نه خرچه کی نو په دې کې ستاسو لپاره اجر دی دا خبره سیاده ساته دې درسه په دې کې تیزی پیدا دا ټولې صدقې دي ګوره سبحان الله چې یو ډېری خرچي کړي او سپینګری شوی دا اوس پورې څومره صدقې کړي دي څومره خرچي کړي د دې ماشوم د مور په خېټه باندې چې دې شي دا ولي ورزنه هغه خرچه راواخله او د طاقت ورکیدو پورې او د مزدوري د خاون کېدو پورې څومره خرچه د مور بلار کړي څومره خرچه به عزت زم چې سړی ته یادوم نشو کې شماروم نشي کولای نه دا ټول ستاسو لپاره صدقې دي دا ټول لیکل شي رب العالمین ګوره د ضرب برابر چې عملو کې کاغذ نه کیو کده بده هغه لیکي او حسابي نه قام پرز بتا ته دی مبارک اجر ملوي خوشاله شه په خبر باندې چې ته دومره صدقې کړي ته د څه خزوي زما دي خبرې د ضرورت ته او ته په یو دي ضرورت ته دي خبرې ستاسو بچو ضرورت ده سمو په ضرورت ته خوشاله شي چې نن ته د سمو موقع ملو شو د صدقې موقع ته ملو شو بعض ظالمان د دې یرینا کور ته ټلیفون نه کوي وي ګزو ته ټلیفون کوم نو سبب واړي پیسې وګړو په دې باندې خپکیږي زمانه خرچه وړمي چې تانه نه وړي تانه وړي سوالو کې بلارو کوسو کې تل خو الله د زموري درکړي ده کنه چې تبه د دوی خرچه کې تبه د دوی خرچه پوره کې کته غریب کې ته مالدار خود خپل وس مطابق وکړ کې د دې د ضرورت به پوره کې اسی بسینه نه راو باسي جواب مونږ سړی ولی سړی دې چې دې خرچه کې به ټولو باندې سړی مقام ولي اوچته دې دې ټولو حقوق ادا کوي نو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم تسوي ته وي چې الله تعالی اجر درکړي چې د خځې خاون مړ شي او هغه ته بچی پاتې شو دغه سره مالی نو ګره په خزم لازم دي چې بچو به خرچه کوي یو د جو دومره غریب چې سو سره نه نو الله خو به دې خبره ته پوښتنه کوي چې انسان په اوس کې نه او چې زنانه دغه مالشتي او خاوني مړ شو نو به دې بچو باندې خرچه کوي او غیله به الله اجر ورکړي اسی سبحان الله دا خبره چې سړی ووري سړی چې د مور به څومره اجري هغه څومره سختي تیری کړی د دې خپل بچو سره څومره منډي وایي چې الله سبحانه وتعالى باغی له څنګه اجر ورکړي او اسی خو د جنت د غیر قدمونو لاندې نه دی کړ ځکه چې هغه د ماشوم سره منډي ډیری وایي بچو سره ډیر څه کړي دا شنت چې په دې بچو باندې کوم خرچه کې او څور کې الله تعالی زره زره برابر زره زره چې تاسو کړی الله تعالی هغه بدل کې ډیر څه درکې دغه نه باندې حدیث اورو عن سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه حدیث ته او دا وګد حدیث ته چې هغه نه جوړ شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه نه وګد واقعا دا وګد حدیث ته خو بای کې رسول الله بسعد بن ابي وقاص ته خبره کړو وی انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله وی اے سعد ته چې کما نفقه او خرچم کې او مقصد دې الله رضا لټوري الا اجرت بها الله تعالی اجر درکې حتى ما تجعل في امرأتك حتى ما تجعل في امرأتك تر دې چې کوم ونی چې تر علي او د خزي په خله کې ورکه الله تعالی دې مجر درکې
متفق علیه دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې ګوره د خزل چې تصور کې پای کې هم اجر خو په شرط دی دغه جلته د رسول مسوي تبتغي بها وجه الله یو سړی په بچو باندې خرچ کوي او دانیت نشتی چې نه دازه د الله لپاره کومه یا صدقه ور کومه یا الله رته ویلي شریعت ما باندې لازم کړي نه دته به دې ثواب ملوي نه ملوي کې نیت پکې نشتی نو ماته ټول ته نصیحت چې خپل نیتونه د غساتي چې موږ چې په دې بچو باندې او په دې خزو باندې او په مور باندې خرچ کوو د چا لپاره کوو د الله د رضا لپاره کوو نو چې کله ستاسو د نیتو نو الله سبحانه وتعالى تاسو له د دې هر یو عمل او د دې هر یو روپۍ د دې په بدل کې بل ډیر څه درکې د حدیث کې یو فائدہ به ذکر کو رسول هم ساعت درته تسوي وی کوم نوړی چې ته د خزي په خله کې ورکې دینه دا ثابت شو چې خزه خاون به دیو بل سره د محبت فضا جوړي د خاون خپل خزه په خله کې نوړی ورکول شي کې نشي ورکول شي وکدا خبري د دې مشرانو په مخ کې دی وکړه ما سره سپینګره ملاو شو ما ته وی چې شیخ زستا بیانونه اورم خو کور کې دوریدونه دی وی لکه مزغه په بیانونه کې نه چې د کنسلی کومه نه به بدره دی وای ما دغه ما کوم دي خبرې کړي چې کور کې دوریدونه دغه الفاظو وې د زنانه ټولې ته خراب کړي په موږ باندې وای ټولې ته خراب کړي د استازو حق ده د استازو حق ده د استازو حق ده د استازو حق ده د خزي حق ده د خزي حق نو مله مطلب دی چې خبر شو دین نه ځکه نه کوم خبرې چې ته کې صحیح ده ډېر خوري مسلې بیانې ولکه دا خبرې ما دا کوم مسلو دي چې تخکولي هغه به تاسو خکولي بدیل کې د قران حدیث مسلې دا مسلې د قران او حدیث دي ته ولې غاړه نه ایت نه دا الفاظ چې ما ته وی چې رسومره د زنانه زموږ په دې سرونو راوخته نه د استاد الحسن پټي ما سره سمرګری نه چې وځ دلته نه است او وخت ما ته دو چې د استاد راځي استا بیانونه زه د کور کوي نه لګوم هغه ځان لور وځم چې په دې کې وګوره دې سوې دا خزي دي خبري چې خبر شي بیا غوږ ته وجوړ شیخ سیوی ګنده زما حق د مو خدا ولته تاسو یو خدای زونه مننه نه کبل پرز دا خبره ته دغه قسم مشرانو ته وکی چې زنانه له بخله کې نوړی ور کول د محبت فضا جوړو کوي نبی ته ګور جواب کې سوې دا مسلې په شریعت کې شتي د سنې ویني دي خو زموږ د مشرانو په دې باندې آشنا غني چې هغه ته چا بیان کړی نه دي کوم مليان صاحبان چې هغه د مسلې د چېړلې نه او کچې ته بل پر چېړلې به یدي بوته دا خبره ته جمعات کې مکو دا ته سپیکر کې مکو مولوی صاحب سره د خپل وظیفې او دغه غو او هغه غل شو زما مسله پرې نه دا بیانول پکار دي چې خزر اولګي خاون له بخله کې نړۍ ورکې څومره خون بکې او چې خاون راولګي خزر بخله کې نړۍ ورکې دا څومره خون کې او رسول هم دې سکړي رسول صلی الله علیه وسلم دې سکړي بخبره داغه بشان غیرتی انسان شتي نشتی دا الله نه بعد غیرتی انسان غیرتی مخلوق غزون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا کړی نظام واست غیرت دا به مخ کې سر دا بازوی په دې خزه باندې وای دا پړې چې ټیټ ساتي د به د لاس نوزي د لاس نه ته د دینو خې د لاس نه نوزي ته د دینی تربیت ورکا دین وته خې هیڅ هم نه کی خو به خود د لاس نوزي سبحان الله په خله کې ول نوړی نور کې زمون په دې خبره به اعتراض کوي او کور کې ډیش لګوي د انډیا ډمان په غړي په دې ټیم کې د غیرت نه دی یاد خو کله چې ما د رسول الله حدیث وینو د سره یاد شو غیرت راځي چې لکه غیرت په دې کې یاد کې چې پردیس سره سبا کور کې ناشته دا ناشته په کور کې ګوره د چپټي چې راځي د موږ سره کور کې ناشته پردیس سره ساده خزي به مخ کې اوړي راوړي او کله غړيږي او کله سکه او کله سکه دې ټیم کې غیرت نه او چې کله دغه خبره شو د قران او حدیث خبره شوند د سره یاد شو غیرت راځي روانه د غیرت دیوال لري واچ زم کوم چې د مینې محبت یو فضا په خپل کور کې جوړ کړه نو زموږ د جون ډېر خوري تیری دولت ډېر خلک ډېر بګی دي چې د سعودي عرب د چرای د ایرپورټ کې شو کړو بس او بیا ته پړې واچو راکاږي خو نشي د جرګي او د نه نشي ولې دې نشي د نتلو یو وجه دا یو چې د چته باغ کور کې مینه محبت لیدل نه د چته محبت سکره نه
خو بدل د سعودي عرب کې پروت دی بیغمه او خزه غریب حالت پرته ده. ظالمان دي، غټ ظالمان دي، غټ ګناګاران دي. خبره مخې لراله اشاره به تو کې دا کم کسان چې دلته پراته به کلونو د الله نه ویریږي. د ظالمان د الله نه ویریږي. دي بچو دي خزه په تابانه حق دی واجب خدای کې پیسې لګا زولوي خرچه لګي واجب خرچه خو نه خزه له محبت ور کول غواړي، د ماشومانو تربيت کول غواړي. نو دې خبره کې خیال ساتي. دا مته شټور د نسیت کې څوک په خپکیو کې څوک خوشالي چې د خپل خزي سره د دې د مینه محبت اخلاق ساتي. غریب استانه مینه محبت غواړي او تم د غینه مینه محبت غواړي. نجیته مینه محبت کې هغه هم تاسو سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالى زموږ په کورونو کې زموږ په معاشره کې زموږ په ژوند کې دیو بل سره مینه محبت پیدا کړي. دا غير بعد حديث عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه. ابو مسعود وي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله دا خبره کړی اذا انفق الرجل على اهله نفقه کله چې یو سړی په خپل کور ولا باندې خرچو يحتسبها او دا صدقه دا نفقه دا خرچه په دینیتو کې يحتسبها چې الله بمال اجر راکړي فهو له صدقه. دا بس شمار لکی دا صدقه. خدای خبره شو کنه چې نیت به بګیدا ساتي چې مال الله په دې اجر راکړي. متفق علیه. حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. اغه بعد حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کوي کفا بالمرء اثما دی سړي لپاره دا ګناه کافی ده. صرف دا ګناه کافی ده ان يضيع من يقوت چې دنه هغه خلق ځای شي د کوم خرچه چې بده باندې لازم ده، د کوم رزق چې په د باندې دی چې سبب دی او هغه خلک د دې لاس زایش او خراب شي او ګډ وډ شي. رسول الله دې سړي لپاره دغه ګناه کافی ده بس. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. یو بل روایت ته د صحیح مسلم کې دی رسول الله کفا بالمرء اثما دې سړي لپاره دا ګناه کافی ده ان يحبس عمن يملك قوته د چا چې خرچه په لازم ده او د دغه نه لاس راکاږي هغه خرچه نه کوي دغه تپوس نه کوي دغه ګناه در لپاره کافی ده. دا خبره ته وایم چې ډیر ځوانان ګوره د دې درسه خراب شوی دي چې کور نو د خرچه نه ملایوي. نبی اخر ته څه شي جوړ شي؟ دا کوټي جوړ شي، چرسی بنګی ته جوړ شي، کسان به پیسو وجني. دا ټول ارسره سره لپاره شروع شي ها پیسو لپاره شروع شي. دا باز مور بلر زیاته کی ډیر خرچول ورکی دا غیر سره بچی تباش او دا باز بالکل نور کې بخیلانی دا غیر سره بچی تباش. په دوانو حالاتو کې بچی تبا کیږي نه ته په منځ کې اوسي ما د حد نه اوله او ما کمیګه استا دا بچی او برابرۍ دا غنه ته پوس کوه. اوس مثال کې استا زوی دی په سوال چې بنځل شو کارو کور ته نه وځي نه وځي او چې دومره د عمر د مرګري دي دا بس خرچې د ضرورت دي دی پلار به بيزان غړې کړي میشتي وړي دي دا غنه ته پوس نه کې چې بچي ستاسو ته ضرورت شته کنه او هغه ته ویل نه شي بهر غویني چې د مرګري چې دی پلاني سره پلانې شه د پلاني سره پلانې شه نه چې کله هغه د ځړې ماچ او د شي ته ضرورت یو نه ملويږي ته نو به یو ناروا لار ځان له اختیار کی او باغې باندې روان شي اخر د جې تباہ برباد شي. نو د بچونو ته پوس پکاري چې ته نه ځای نه شي ګوره چرته. هغه بعد روایت ته وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله دا خبره کړی ده ما من يوم يصبح العباد فيه هر ورځ سحر چې انسانانو راشي هر سحر الا ملكان ينزلان دو ملائک د اسمان راکوزي هر سحر ګوره دي شي فيقول احدهما دا يوي اللهم يا الله اعطي منفقا خلفا يا الله چاچی خرچو کړه ستاده لپاره نو توله د سچ ولګول د دې په بدل کول ډیر څور کی دا دویم سوی اللهم اعطي ممسكا تلفا يا الذي كم چې خپل مال جمع کړي دا نیولې دي او ستاسو په دین کې نه لګي د الله لپاره نه لګي یا الله د مال ولا ضایع کی ختم کی ولا اساس خیال چې ملائکه د دعاګانې په قبلي کې نه په قبلي او چې خلق دي او چې مخلوق ته قبلي نتیجه به بچو باندې خرچه کې تم په دعا کې د نه راځي کما خرچه چې ته بچو باندې وکړه د دې په بدله کې الله تعالی ډیر څه درکې په مال کې بدله برکت واچي او کو په دې دنیا کې ته ډیر څه ملاو نشي نو کوم ځای کې به ملاو شي آخرت کې به ملاو شي.
متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. اخرنی حدیث هم په درس کې دام د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته ان النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله دا خبره کړی ده اليد العليا خير من اليد السفلى. اوچت لاس د لاندینی لاس نه غوره. اوچت لاس کوم یو دی ور کړی والے او لاندینی لاس کوم یو دی غختو والے. نو کوم یو غوره دی ور کړی والے غوره کی شک نشته. ور کړی والے لاس غوره. بیا رسول الله وابدا بمن تعول خرچه بچا شروع کې شروعات به چانه کې بمن تعول د کمو پرورش سے پتا مې لازم ده. ټول اول خرچه باغو باندې کې دا باز کسان په بچو خرچه نه کوي په خزه نه کوي په مور پلان نه کوي په ملګرو کوي. پلانیزي کې پروګرام دی پلانیزي کې دیسو پلانیزي کې دیسي او څوک به یارانی کوي څوک به سکه باغی باندې خرچه کوي او د چا خرچه چې به لازم ده دغه ته پوس دغه ته پوس نه کې ډېر ظالمان خلک دا باز کسان په بچو باندې خرچه کوي په دې نیت کې چې سباله به مال سره کوي ګور به د اجر نه ملوي. ګوره ما لکه مخکې دا خبر وکړه چې نیت وسه ساتي چې زه دا خرچه د الله د رضا لپاره کوم تربیت ول خپل کوم د الله د رضا لپاره کوم ته ول خپل تربیت کې ثواب است خیر ساتي او قبل پر سباله د بد اخلاق او است خیر نه ساتو الله بدل اجر درکې کنه. نو صرف دایره د مکو په دې خرچه کې او دا نیت مو ساتي چې دا خرچي په دې کوم ځکه سباله دوی لوي شي به مزدوري کې مال او خرچي راوړي. صحیح ده چې دا هر مور پلار یو ارمان دی. دا غلط سوچ نه دی. خدای غینه مخ کې دایره د ساته چې دا خرچه کوم د الله د رضا لپاره کوم د الله رضا په لټوم نغینه هغه سره وته د الله رضا ملوش. دغه حدیث کې مخ کې دی ومن یستعفف يعفه الله او څوک چې د حرامو نه ځان ساتي الله ساتي. سبحان الله. ندی کې دنه دوه خبرې لري. حرام کار نه یعنی د زنا نه څوک ځان ساتي. نو چې څوک ځان ساتي د زنا نه د حرام نظر نه د فحش کارونه څوک ساتي الله ساتي. الله حفاظت کوي. دا باز کې سندل ټیکسان چلی نو چې تو سره کینی دې د قصره والی دا خاص کر دا کچاونت کې خلک بی دین خلک د سپکی خبري سو مجلس کې خبري نه کوي دا بازي کوي جنیر او خدمات دوی جنیر او خدمات دوی جنیر او خدمات د قصې وکي. یا باز ملګری دي چې خدیندار یې غوم د ټیکسان چلی نو موږ ته معلومات کړي چې د قصې هغه وی ما خدومه کړو چې ور ما ته د قصې نه راغله. اصل کې دا خبره ده ومن یستعفف يعفه الله څوک چې ځان ساتي الله ساتي. د سړي اراده دا کړی ده چې زه به خپل ځان حفاظت کوم زه الله نه یریږم زه غلط کار نه کوم الله حفاظت کوي. دا بل خو د اراده نشتی کنه هغه د سوچ نشته هغه ته موقع ملوي. بیا رسول الله ومن یستغني یغنيه الله او په دې اولنی جمله کې دم دن راځي چې څوک د حرامو پیسو نه ځان ساتي نو څوک حفاظت کوي الله حفاظت کوي. الله ولا په دې حلال کې برکت اچي. بیا رسول الله ومن یستغني یغنيه الله او څوک چې د خلکو د مالونو نه بے پروايي د خلکو د دنیا نه بے پروايي نه الله د دې خلکو نه بے پروا کی یعنی الله ولا دومره صور کی چې د خلکو ته ضرورت ناراضي. یعنی سره لاره چې وند کی دنیا پرس بس په دې خلکو به شي بمنډ وي د دنیا لپاره د لالچ لپاره د پیسو لپاره دغه شایني د یعنی سره لالچ نه د خلکو د دنیا نه د خلکو د مالونو نه ځان بے پروا کړي چې سید پلاني سره مال الله دې ولې برکت ډیر واچي زبر خپل رب نو غواړم مال وراکي نو چې دې خپل رب نو غواړي الله ول دومره صور کې چې دې خلکو نس شي لا پرواش یعنی دې خلکو ته به ضرورت نه راشي. او دا حدیث امام بخاری رحم الله راوړی. دا اخرنی حدیث زموږ سره په دې درس کې زموږ ته ټول ته د نصیحت ته چې په خپل بچو باندې په خپل خزه باندې په خپل مور پلار باندې خرچه کوي. زدا خلکو دې عقل تاریانی ما چې هغه به بچو باندې او بخزه باندې خرچه نه کوي چې شو هغه مهرباني چې شو هغه شفقت ستاسو زړه دومره سخت شي چې ستاسو بچو شي د ضرورت ته ستاسو مور پلار د ضرورت ته ستاسو خزه د ضرورت ته هغه خرچه په غوي باندې نه کوي. دغه شان هغه خزه چې کله تا غوخته نو باټم کې د مور پلار ته سي زبول داو کوم زبول داو کوم وای کنه وای دي غټ غټ خبرې زبول اسمان را کوز کوم وای خو چې تاسو د جنې مال راکې دغه جنې چې به دی واده کې نه به دا غریب بد حالي
لباس نه بیماریاں پر ایسو کې خرچې نه کوي غریب خوراک ته صحیح نه ملوي نو ډېرې مسلې وته نو په خپل بچو باندې په خپل مور پلار باندې په ښځه باندې خرچه کوي هنه به باقي کې زیاتې کوي او نه به کمې کوي ان شاء الله الله به تاسو له دې اجر درکړي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل بچو د دې تربیت وکړو که څنګه چې شریعت غواړي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل مور پلار خیال وساتو هغوی سره ښېګڼه وکړو او که د هغوی په حق کې زموږ نه څه کمې زیاتې شوي نو الله سبحانه وتعالى دغه موږ ته معاف کړي وبالله التوفیق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.